السلام عليكم. وعليكم السلام. خير علي. إذا ورايا خي تکرای. خير ټیک ده. خیر برابر یې. شکر دې. څنګه چلې لو دې شروع کړې ده خیر؟ او بخیر لو کوم شروع کړی دی. تا ته ما څه وخت نه ویلي چې کار ته راشه او تا اوس رالې ما ته. پرېږده مړه کار ته چې څه وخت کار چا کړی دی؟ دا تا چې کړی څه توره دې کړې ده؟ خو ما تا خو یو شپه راکړو ټیم کې او دیم کې. تا د پیر صاحب ته دی بس تا بیخي کار ته لږ کېږي نه. هغې خاطري راځي. نه مړه دا څه دی؟ نه چې په هغې باندې خاطري راځي نو په دې شړو په دې میړو کې دا څه کوي؟ خو ځان ته چې د کاروبار برابر کړي 2500 دي ځان ته بنګلې واچي او 2500 ځان ته په خاپیرو باندې موټرې راوړي بس د دې شړو میړو کې څه کوي چې د خاط دي لاړي پرېږده مړه پیر ته مې بیا خاپیري پرېږده خامخا دې بیا یم مړه دا چې ځو راځه دا چې ته وې ځلار به چې تا پیر به موږ سره کوو او راځه خاپیري پرېږدي دا چې ځو مړه الله حق پیر صاحب مال لږ تیزې چغې وخه چې بار ګاک اواز واوري بیخي غوږونو کې راته چغې وې اوس ته غوږ پرده یادونه شکې هغه باندې جوړېږي نه او که جوړېږي بیا په شدیش لګړ محمد رسول الله دا مونږ ته ستا په غاړه کې چې کومې دی غاړه حق الله بشا الله براولي حق الحمد لله سبحان الله استغفر الله يا الله ټول مسلمانان بخي بہت آسان او کنه خوځېږم دې کمال مو خوځېږه لکه د ځان وغني ټوپونه مو پیر صاحب راو برسېږي په ځان باندې خاپیري راوله ګاک غوني د حیوان غوني راته ښکاري ګاک ځان خپري راوله حق الله حق پیر صاحب رالم کنه ځان په جوش السلام علیکم دا دروازه خو بنده کوه نو وعلیکم السلام پیر صاحب سره به په دې وخت کې خبرې نه کوي هغه حق الله حق وکړو حق وکړو حق الله څنګه راغلي یاست ځوانانو یاره پیر صاحب راغله خو دې ته چې کار ته بیخي زړه نه کېږي اړو حق الله نو خبره خو دې صحیح ده خو زه پیر نه یم پیر دا د دې ځای یم ټوپونه مو مړه پیر صاحب دی ځوانه ستا کار ته زړه نه کېږي حق الله رښتیا وایي کار ته دې وایي زړه نه کېږي مړه پیر صاحب رښکان وی دلته راغلی چې ما ته الله راوښې او ته چې کار ته ستا زړه نه کېږي ځوانه ستا کار ته په دې زړه نه کېږي چې کار نسته گپ خو نه لګی کار رښتیا نشته موږ هم په همدې کار کې لګي پیر صاحب بالکل دې دروغ ویل ستا خاپیرو دروغ ویلې کار شته دی ښه ډېر دی خو زه یې نه کوم پیر صاحب ما دا ته څه لګي اخیر پیر دې څه کدو کرینا نه ده ستا غوندې خاطره مې راته وایي چې دا ټول وژنه خو ځوان نه مه کوه نه ګزاره وکړه پیر صاحب به اوس په جوش کې راځي او تاسو ته به پوره خل درکوي د څه شي خل به موږ ته راکوي بس چې دا ځوان ولې کار نه کوي ستا میدا ګرمېږي ځوانه معده دې وایي ګرمېږي پیر صاحب زما معده خو ځکه ګرمېږي چې کولمې پکې دي ځکه ګرمېږي په تا باندې ځوانه ځان ګران دی په تا باندې ځان ځکه ډېر ګران دی ځکه خو کار هم نه کوي نه مړه دا خبره خو دې صحیح ده پیر صاحب نور معلومات به اوس واوري دا خو لا کمې دي او پیر صاحب زمونږ کله دروغ ویلي ټول عمر یې رښتیا ویلي یو خبره ته بله وکړم ځوانه بچي نه باندې ډېر ګران دي پیر صاحب دا خبره خو دې غلطه وکړه بچي خو په هر چا ګران دي ده باندې ډېر ګران دي نه مړه پیر صاحب دا خبره خو دې بالکل صحیح ده دا ته چا ویلي پیر صاحب دا نه څه پته وایي الله ما ته خاطرانه څه وایي نه مړه حق الله زه تا سارم خاطرانه باندې حق نقصه راوباسه هغه ته ولیکئ به تا د نقصه ولیکم ته به ښه شې انشاءالله صحیح ده یم ته کار کې او که نوم دې کولم یې کوم پروا نه لري زه به دا قلم او نقصه نه رښتې پیر صاحب نقصه ورته زه ولیکم او که ته ورته لیکي ته ورته ولیکه تا سره خاطران زما ملګري دي حق الله 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 مزوانه الله دې باندې چې دې 10000 روپۍ حق الله مصرف رااله زمونږ پیری درنه ناري دا حق صرف
هړي کوي الله حق آصفي شل زره روپۍ مصرف راغلی د 500 روپو قلم دی د 500 روپو د پرچل شل زره مصرف پرې راغلی دا د بیخي عالمه ستا ماغزه خراب شوي که دې دروغ دی خاپیري هم تا سره نشته وخوځېږه لکه د زاڼو غوندې د ځان غو نه هم دا تاسو خوځېږئ ولې موږ ولې خو خوځېږو را خوځېږو خوله به دې ماته شي ځوانه خبرې چې دا قلم د کوم ځای نه راغلی زمونږ پیر ته دا د قویقاب غر نه راغلی دی دا قلم ډېر قیمتي دی دا د خاپیرۍ راوړی ورته دې ته نه دی راوړی نه چې د قویقاب نه د خاپیرو دا قلم او کتابچه راوړه ولې بېدرجمانه خاپیرۍ ته ولې نه راوستله چې دا کتابچه او قلم ورته راوړلو او بله خبره دا ده داسې وایم چې دې خاپیرو ته یې راغلم چې دې توربان دیو سره غاړه کېدل ولې چې د یو ښایسته سړي سره ورنه غاړه کېدل دا خو سم توربان دیو دی خبره خو دې پر ځای ده ځوانه خو داسې دی زمونږ پیر بدرنګ دی ځکه ورسره بدري جماله خاپیرۍ نه ده راغلي به دا قلم یې ورته صرف ډالۍ کړی دی بس کیسې موږ د ځوانه 100 زره روپۍ ورته ورکوه چې نور ماښام دی موږ به چېرته کورونه لرو زه به ورکه 100 زره یاره سره نه در کوم ځه ته کولی شي ویې کړه تا ته خاپیري هم نشه چټي دی حق الله ځوان به تا بېګا د په خاپیرو دونه وډاکم چې خپله بله ماته راسې حق الله رښتیا وایي ګوره خاپیري باندې دې ډالۍ بیا به ډېرې به وباسي زلات د اخلاق مافي تغییر او بس تا پته وګورئ دا چې دوه راځي دا وایي ګورو به منه جنار مدي راوځي مړه دا ټول دروغ دی ګوره به ځوانانو دا مړه ګورو بچی په مړه پیر صاحب څه ښه خوب دي چې وکړه لاړل به دا خپلې وکړه دا بېګا ته ډارو دا به په کومه طریقه هغه داسې ډارو چې دا به ښه سوی ډاره ده چې بیا دې هم عزت وکړي او بل دا که چې د کلیوال خبر کړي دا دوکه بازان دي ولاکه به زمونږ ټول هغه کار به راته خراب نه چې ولې وړه که به هېڅ شی نه کوي بېغمه څه بس صحیح ده پلان به ورته جوړوو یونګو ته خیره پلان به داسې نیسو چې ښه بېډاره شي او دې بل میړه ته ګوره سړی لږ خبرې وکړي مشوره وکړي چې دې سره به څه کوو منډل ورته هله ګونګې دا ګونګې ښه دی زه یې پلان ورته نیسم هلکه پیر صاحب سره د نن شرط ده دی او والله دې خیر که ډېر خرابه لاره به یې رالم عزت او کل په خدای ورته فشار ځوان خدای خیر کړي هیڅ خبره نشته خبره نشته سړیه پی د ګوتې که شازوانی خو په مخه را روان دی ولې خو ډېر ما نیغ غږېده خو اوس به زه برابر کړم صبرت را بل سم وویرولم دا د پیرانو بیا هغه ونه کړي زمونږ وي دا چیرې ده خدایه خیر وکړي دا څه بلا ده مخامخ سړی خو ورک شولو خدای ته پکې خیر واچي ځوانیا نن دې نه پرېږدمه کار را کم شي ځوانیا اوس به دې خوښ شم همار زه دې ماته دې ورځې بېزتي راکړه وایي سړی خو ناروغ دی څه نشته دی خدای ته پکې خیر واچي یاره چې ډارکي چې سبا شو که نه ما ډارکي به د خاپیري ماما خواته ځم او زه به ترېنه بخښنه غواړم زما یې توبۍ ما له خو پته نه وه دا خو ما کې زړه وچولو خاپیري ماما اوس ما وبخه او چې کور ته پورې لاړ شم خیر دی او ټیکې را به شپه کې ما معاف کړه د خیر دی به زه به لاړ شم ښه مخې ته مه راوځي ها یا الله ته به دې خیر راکړي خبره زه دې ته غوږ یم دي دا چیرې وي ښه ورته کېږده غوږ یم پیر صاحب لکه څنګه چې شازوانه ویره پرون ماښام یم هغه ولانسرور کاکا مې راول غواړي ځکه زمونږ پیري نه مني خلکو ته کلیوال د خبر ورکړی دی وایي چې دا دروغ وایي هغه ویره وي په انشاءالله بل ګونګي ته ګوره چې غلی ناست دی چینی غوندې به اوازونه به شو باسه دې کې دا چل دی ولا کې پرېږدو زه چې ځو غربوم زه چې ورشو
تاسو ټولې خبرې ما واورې تاسو چې شهبان مینه ول د غلام سرور کاکا نمبر دی ښه د الله هغه خپل خاطرات سره کې د خپل خاطرې وخېمه no, no, no.